یا سړیا زه دلته کې لږ ساعت هم نه ایسارېږم دلته کې زما عزت محفوظ نه دی ستا غرور څه دی هغه ما ته ډېر په غلط نظر ګوري بس زه د پلار کره ځم او ته پوه شه او دا کور دې پوه شه یا ښځې چپ شه اخو زما د یو مور زوی دی اخو داسې حرکت د سره کولی نه شي ها نو لکه ستا ورور په حقه دی زه نه لاړم د پلار کره ځکه چې دلته کې زما عزت محفوظ نه دی ښځې لږ په ارام شه او زه ورځمه ستا د عزت تپوس زه د خپل ورور نه کومه بهجانه خیر علي مه وایه ماته بهجانو ته خو زما د عزت دشمن یې ته وختې زما کور ته څه راغلی وې بهجانه د څه د عزت دشمنو ته خو زما ورور یې زه خو صرف بیرې درغلی وم چې ورندار ته مې وې چې بهجان ته ووایه چې به یې دیره کې دا ګاډي لږ سیټ ته ودروه زه پکې خپل ګاډي ودروم نو بیا پکې لار نی نه منم ستا خبرې ته خو زما د عزت دشمن یې وروره کاکا زه به څه وجه ووایم وایه یاره بچې دا ته ډېر غټ زیاته یې کړی دی چې دا خپل ورور دې وژلی دی لاره چې یو سړی ستا عزت ته لاس واچي نو د هغه سره خو د مرګ نه علاوه اړو څه کېږي نه نه که نه بچې د هرې خبرې حل خو مرګ نه دی خو چې یو سړی تا ته یو خبر راورسي نو تا له پکار دی چې ته پکې تحقیق وکړې ته معلومات وکړې کېدای شي کوم کس چې تا ته مخامخ خبره کړي او هغه دروغ وي زه دادا ته سره چې تحقیق پکار دی زه هم په کور کې خاص هم کیمرې لګېدل دي ورځم چې کیمرې چیک کړم خو ده چې دا یو ورور یې پکې مړ کړو دوی چې په اتفاق وو زه په دې کور کې چا اډو حسابولم نه او اوس خو ټول واک اختیار زما په لاس کې دی یاره بچې څنګه څه معلومات دې وکړه او که نه یاره دادا زه ډېر زیات خفه یم ما چې کیمرې وکتې که نه نو حقیقت بل شانتی و داسې چلو که نه اندارو بهجان ته به ووایې چې په دې دیره کې دا ګاډي یو سیټ ته ودرېږي ځکه چې زه پکې خپل ګاډي ودروم او بیا خلکو ته لار ني نو زه دې خبرې له راغلی وم او بهجان ته سره بیا ووایه صحیح ده او زه لاړم ها ها ځه نو دادا ټوټل دغه کیسه وه زه په خپلو کړو باندې پښیمانه یم چې خپل ورور مې د خپله لاسه مړ کړو نه که نه بچې دا له تحقیق مخکې پکار و ډېر د افسوس خبره ده زما زوی هېڅ نه دی څلاړه او هغه هم د یو ښځې د مکر د وجې بچې ټول خلکو له دا پکار دي چې په هر کور کې داسې مکرجنې ښځې او هغوی دروغ وي خو د کوره بندیانو له پکار دي چې مخکې تحقیق وکړي په هر کور کې داسې مکرجنې ښځې خو مهرباني وکړئ د هغوی په خبرو چرته چرته عمل مه کوئ کېدای شي هغوی دروغ وي او د هغوی د دروغو د وجې ستاسو کور تباه برباد شي او د ټولو خلکو په خدمت کې دا عرض دی چې مهرباني وکړئ او دا ویډیو چې د صدقه جاریه وګڼئ او زیات نه زیات شیر کړئ چې هر چا ته پته ورسي په زیاتو کورونو کې د زنانو د لاسه د هغوی د مکر د لاسه زیات وروڼه چې دي هغه په جنګ او په جګړو باندې یا د یو بل نه زیات خلک پکې جدا شو او کتونکو موږ تقریبا 400 اصلاحي ډرامې موږ تیارې کړي دي او هغه هم ستاسو دپاره خو تاسو چې دی یو مهرباني وکړئ هر سړی دا یو ویډیو خامخا شیر هم کړئ او دا فالور چې دی نو تاسو مهرباني وکړئ کم سے کم 1 میلیون فالور ته زموږ د اکاونټ زر در زره ورسوئ موږ ستاسو نور اسم نه غواړو چې دا 1 میلیون فالور زموږ پوره شي نو په دې سره به زموږ زړه خوشحالېږي او نورې ښایسته ښایسته اصلاحي ویډیوګانې به تاسو له راوړو نو مهرباني وکړئ او ویډیو زیات نه زیات شیر کړئ د الله په امان د الله په امان